السلام علیکم. څنګه کولی شو له کاپی رایټ سټریک او کمیونټي ګایډ لاین څخه ځان وژغورو؟ نو ملګرو راځو ملګرو په دې ویډیو کې به تاسو ته طریقه وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ له کاپی رایټ سټریک او کمیونټي ګایډ لاین څخه ځان وژغورئ. نو ملګرو په دې ویډیو کې به تاسو ټوله طریقه وښیم چې تاسو سر په اخلاص یې ملګرو تر اخره ویډیو وګورئ تر څو تاسو ټول سر په اخلاص ته ملګرو چینل یې سبسکرایب نو چینل سره سبسکرایب کړئ او سره خوا کې د ګنټې نشان هم ضرور آن کړئ تر څو هر نوی ویډیو اپلوډ کړم درته مخکې تاسو ورسي. ویډیو نه لایک کړئ ویډیو سره لایک کړئ ملګرو سره هم شیر کړئ. ملګرو راځئ ویډیو ته ملګرو تاسو براوزر کاروئ یا لومړی به براوزر ته راځئ یانډکس براوزر. ملګرو براوزر به ماته راخلاص شي. دا دې براوزر مخ باندې ملګرو زه یوټیوب کلیک کوم. تاسو هم خپل براوزر کې تاسو به یوټیوب ته لاړ شئ. نو ملګرو ته په یوټیوب باندې ما کلیک کوو. اوس به ماته راوړی یوټیوب. ملګرو ته ما یوټیوب داسې راوړل. ملګرو به تاسو راسئ په دې اکاونټ باندې وکلیک کړئ په دې ځای. سمه ده ملګرو دا ماسې خطه پې کش کړه په دې ځای باندې وکلیک کړئ. دلته زه کلیک کوم ملګرو. دلته به زه کلیک ملګرو تاسو به داسې صفحه راوړئ کریټر سټوډیو. نو په دې به تاسو ملګرو کلیک وکړئ. سمه ده ملګرو تاسو ټول طریقه کوئ ملګرو. نو اوس دلته چې راوړم تاسو پوښتنه پیدا کړئ کوم چې تلاشم ملګرو تاسو به دلته په دوه ځای باندې وکلیک کړئ دا چینل. ملګرو دا چینل نه ده دا. نو په دې چینل باندې ملګرو به تاسو راځندې کوم نه خاصه دلته به تاسو راځندې کوم ملګرو دا چینل سمه ده. په دې چینل باندې ملګرو تاسو کلیک کړئ. سمه ده چې په دې چینل باندې کلیک کوم ملګرو. ملګرو د مخ دا دوه اپشن راکړم ملګرو تاسو ته دا پورتنی کاپی رایټ ده او دا ملګرو دا کتنی کمیونټي ګایډ لاین. ملګرو ته ما کاپی رایټ هم 0 ده او کمیونټي ګایډ لاین هم 0 ده. نو ما تر اوسه پورې نه کمیونټي ګایډ لاینز راکړل شوی ده نو کاپی رایټ سټریک راکړل شوی ده. نو ملګرو دا پورتنی کاپی رایټ سټریک ده. نو ملګرو دې څخه تاسو څنګه ځان ژغورلی شئ نو دې طریقه به زه درو. نو کله چې تاسو یوه ویډیو جوړوئ ملګرو مثلا تاسو خپله ویډیو جوړه کړئ او یوټیوب ته یې اپلوډ کړئ او داسې ویډیو ملګرو تاسو ته مرخی مثلا زه ما ویډیو جوړ کړی ما ویډیو واخلئ او په خپل چینل کې اپلوډ کړئ. نو ملګرو ما په خپل د چینل په ویډیوګانو باندې هم کاپی رایټ سټریک لګولی ده. راتلونکي ویډیو به زه هغه طریقه درته وښیم تاسو څنګه کولی شئ خپل سبسکرایبر پټ کړئ او کمیونټي ګایډ خپل کاپی رایټ سټریک په خپل چینل باندې سیو کړئ تر څو څوک به څوک ستاسو ویډیوګانو څخه استفاده ونه کړي. نو ملګرو په دې حالت کې بیا تاسو کاپی رایټ سټریک درکوي چې تاسو بل چا ویډیو په خپل چینل کې اپلوډ کړئ. سمه ده ملګرو دا دوم لاندنی ده ملګرو دا دوم دا اپشن. نو ملګرو دغه بیا کمیونټي ګایډ لاینز ده. سمه ده ملګرو دا ما 0 تر اوسه نه درکړل ملګرو دا په کوم ولایت کې تاسو درکول کېږي. ملګرو یوټیوب کې یوټیوب پالیسي باندې باید تاسو ځان پوه کړئ. نو په دوم کې ملګرو تاسو ته داسې درکول کېږي چې کله تاسو مثلا یا خراب عکس یا شیر کړئ یا د مثلا د مار عکس په یوټیوب کې شیر کړئ یا د وسلو عکس شیر کړئ داسې یارو باندې ملګرو بیا کمیونټي ګایډ لاینز تاسو ته درکوي. کله چې تاسو ته دا مثلا که کاپی رایټ سټریک تاسو ته 3 دانې درکړل شو او که کمیونټي ګایډ لاینز 3 دانې درکړل شو نو ستاسو چینل له منځه ځي ملګرو او بیا به تاسو بل چینل جوړوئ. نو ملګرو په راتلونکي ویډیو کې به تاسو ته د طریقه وښیم چې څنګه خپل سبسکرایبر پټ کړئ او په خپل یوټیوب په ویډیوګانو باندې کاپی رایټ ووهئ تر څو ستاسو ویډیوګانې بل څوک استفاده نه کړي او همداراز نور د یوټیوب نور سټینګونه هم دي هغه هم تاسو ته راتلونکي ویډیوګانو کې راوړم او په دې چینل کې ملګرو ستاسو ته د کرکټ ویډیوګانې هم اپلوډوم د لوبغاړو په اړه معلومات هم درکوم او داسې ښکلي ویډیوګانې نور هم درته چمتو کوم. تر هغې ماته راکړئ اجازه د الله په امان.